ښه راغلاست. د نن ورځې بحث مو هم په همدې تړاو دی چې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې خو ورسره ګڼ شمېر مخالفتونه هم رامنځته شوه. په بحث کې راسره رفیع الله زیار د سیاسي چارو شنونکی دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه کور ودان. زیار صاحب د ټاکنو په اعلان باندې شته اختلافات او پایلې به څه وي؟ لومړی تاسو او درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا یو معمول دی په ټوله نړۍ کې چې واک ته د رسېدو لپاره ټاکنیز ټیمونه او ډلې له خپل حریف سره سیالۍ کوي او دوی هر یو هڅه کوي تر څو پورې هغه چوکۍ هغه موقف چې دوی ورته کاندیدان دي هغې ته ځانونه ورسوي او خپله ډله بریالی کړي. خو وروسته له هغې هغه اختلافات چې کله د ټاکنو کمیسیونونه یو لوری برنده اعلانوي او یا مثلا ګټونکی اعلانوي نو بایلونکی طرف هغې ته مبارکي ورکوي او وروسته بیا هغې نه هغه مبارزه چې د هغه پای ته رسیږي. خو متاسفانه چې دلته په افغانستان کې نه یوازې د خلکو باور دوی په ټاکنو باندې کم کړ بلکې ترڅنګ یې هغه اقوام په بېلابېلو نومونو باندې چې سیاسیون له دوی څخه ناوړه استفاده کوي هغې ته لمن وهي او دغه د ملت جوړونې یا ملت سازۍ ته زیان رسوي او په دې ډول بهرنۍ کړۍ توانیږي تر څو پورې له هر قوم څخه هرې ډلې څخه د ځان په نفع باندې استفاده وکړي. دغه لومړی ځل نه دی بلکې د څوم ځل دی چې په د 19 کلونو کې زموږ انتخابات په جنجالونو باندې اوړي او ولس هم په دې باندې پوه شوی دی چې سیاسیون یوازې خپل اهداف تعقیبوي یا خپل ګټې تعقیبوي نور دلته د دوی د دې هېواد ارزښتونه او یا د دې ملت ارزښتونه مهم نه دي. دغه هغه ستونزې دي چې یا د سیاسیونو ناپوهي ده او یا د چوکۍ ته د رسېدو هغه تنده ده چې ټول هغه ملي ارزښتونه دوی تر پښو لاندې کوي خو یوازې هغه هدف ورته ارزښت لري چې دوی ځان دپاره ټاکلی دی. اوسنۍ کشاله چې د ټاکنو کمیسیون تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ. دغه یوه داسې پرېکړه ده چې دغه قانوني بنسټ دی او حق دی چې دغه جرأت ولري تر څو به موږ دغه معاملې کوو یا به مثلا دغه ولس راوځي د رایې صندوقونو ته به ځي قربانۍ به ورکوي د دوی ګوتې به غوڅېږي. ولس په دې باندې پوهېږي چې زموږ د بریا یوازینۍ لار چې دغه دیموکراسي ده او د آزادو ټاکنو له لارې خپل مشران ټاکي او دوی غواړي چې دغه دیموکراسي لا قوي کړي. خو هغه سیاسیون چې هر طرف وي که چیرې کې دغه قربانۍ په نظر کې نه نیسي او یا د دوی دغه مشکلات په نظر کې نه نیسي هغه بیا د دې ولس په ګټه نه بلکې په زیان باندې تمامیږي. د ټاکنو کمیسیون چې کله ولسمشر اشرف غني د ولسمشر په توګه اعلان کړ هلته ډاکټر عبداله او د دی یو څو اشخاص په ووایمه چې دوی دغه پریکړه وکړه چې موږ دغه حکومت نه منو بلکې موږ موازي حکومت جوړوو یا موږ ګټونکي یو ځکه په ټاکنو کې درغلۍ وې هلته مشکلات وو. خو په اصل کې دلته که نړیوال نظیرین موجود وي یا مثلا د ټاکنیزو ټیمونو هغه نظیرین موجود وي بل هغه د انتخاباتو کمیسیون کمیشنران چې د همدغو ولسمشریزو انتخاباتو ته ولاړو د کاندیدانو په رایه باندې راغلي وي او دغه کمیسیون تشکیل کړی وي دلته نو بیا داسې خاص ستونزه نه لیدل کېږي. خو که د قدرت غوښتنه وي یا په راتلونکي نظام کې د چوکۍ غوښتنه وي په هغه باندې بیا په خپله ډاکټر صاحب عبداله پوهېږي چې مثلا له کومې لارې ځان ورسوي. دې ته ضرورت نشته چې موږ ملت ویشو یا مثلا په اقوامو کې زهر وپاشو ځکه دا زموږ ملت جوړونې ته زیان رسوي. دا د افغانستان په خیر نه ده بلکې د هغو لاسپوڅو او یا د هغو کړیو په خیر دی چې په افغانستان کې په ټول عمر کې هم ښه ورځ نه ده غوښتي او نه یې غواړي. زیار صاحب اوس به راشو همدې برخې ته چې د نورو ټاکنیزو ټیمونو دا مخالفت کول او د سیاسیونو دا مخالفت به په کور دننه نور څومره ګډوډیو او کړکېچونو ته لار هواره کړي څومره ناامني به رامنځته کړي نوره؟ دلته اوس امنیتي ځواکونه چې دی هغه په هغه حالت کې نه دي. یو مخې د تشویش خبرې هم نشته چې سړی ووایي چې یاره څه به کېږي او څه به نه کېږي. دا یو ډول فشارونه دي چې واردېږي تر څو پورې یا د اجرایي ریاست په څېر
یوه اداره دوی ته په واک کې ورکړل شي د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ته او یا هم دوی نور امتیازات واخلي دا موږ داسې نه وایو چې خامخا د عبدالله او د ده ټیم رد شي نه هغه هم د دغې ملت غړي دي د افغانستان سیاسیون دي په راتلونکي حکومت کې باید ونډه ورکړل شي خو د اساسي قانون په چوکاټ کې نور هغه اندېښنې چې موږ اوس لرو یا فکر کوو په هغه 2014 کال نه دی ځکه چې هلته حامد کرزی روان و دلته یوه خلا رامنځته کېده دویم د امریکا او د کرزي ترمنځ د امنیتي تړون پر سر باندې موضوعات ډېر جنجالي وو ځکه چې امریکا په ډېرې تیزۍ سره غوښتل تر څو پورې له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او ټاکنې په داسې ډول ترسره کړي چې په هغه کې د اجرایه ریاست رامنځته شي او یو ضعیف د ملي وحدت حکومت رامنځته شي تر څو پورې له جمهور رئیس او اجرایه رئیس څخه په خپل ځای کې په خپل نفع باندې استفاده وکړي او ګټه وکړي اوس هغه حالت د 2014 کال حالت او نننی حالت دا توپیر کوي ځکه په هغه وخت کې امنیتي بنسټونه دومره قوي نه وو دومره مثلا پر خپلو پښو ولاړ نه وو خو اوس که چیرې بحراني حالت رامنځته کیږي یا مثلا داسې یو حالت رامنځته کیږي چې هره ډله وي هغه له قانون څخه سرغړونه کوي او د ملي امنیت ته ګواښ پېښوي نو دغه د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې هغه مهار کړي او کنټرول یې کړي دغه ډول حالت د افغانستان پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کوي د تجارانو پر کاروبارونو باندې ناوړه اغیزه کوي د خلکو پر روزانه کار باندې ناوړه اغیزه کوي د افغانستان پر سټیج ته په نړیوال سټیج باندې زیان رسوي ځکه چې موږ ته اوس هم نړیوال ټول په ننداره دي چې اشرف غني د ټاکنو کمیسیون اعلان کړ هغه د افغانستان لپاره راتلونکی ولسمشر شو او ډاکټر صاحب عبدالله یې نه مني هغه د موازي حکومتونو چیغې وهي چې اصلا که زه ګټونکی را به شو همدې مرحلې ته چې ځینې ټاکنیز ټیمونه چې لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړ ډاکټر عبداله دوی چې د موازي حکومت غوښتنه کوي او اعلان یې هم کړ څه فکر کوئ یا ولس به یې ملاتړ وکړي ډیری موږ سره چې کوم په تماس کې دي او یا یې تعقیبوو هغه په لویه کچه سیاسیون عطا محمد نوري ښه مثال دی تورن اسماعیل خان ښه مثال دی د جمعیت نور مهم غړي ښه مثال دی چې په انتخاباتو کې له ډاکټر صاحب عبدالله څخه وغوښتل چې ته به کاندیدېږه ستا د ګټلو چانس نور له منځه تللی دی ځکه په 2014 کال کې د ډاکټر صاحب عبدالله د کامیابېدو چانس بیخي زیات و هلته چې کامیاب نه شو نو دوی په ده باندې بې باوره شول او نه یې غوښتل د جمعیت اکثرو مخکښو غړو چې بیرته د بیا ډاکټر صاحب عبدالله کاندید شي او د دوی چوکۍ دې ډکه کړي نو له ډاکټر صاحب عبدالله سره ځینې اشخاص شته دي هلته ورسره موجود دي خو هغه داسې په بنفوذه څیرې نه لیدل کیږي چې هغه د مثلا ولس راټول کړی شي او یا د خلک راټول کړی شي او یا د نظام ته ګواښ پېښ کړل شي نو زموږ هدف دا دی چې ډاکټر صاحب عبدالله که روغتیا غواړي چې یو دقیق او زیرک سیاستمدار وي دا ډول حرکتونه باید رامنځته نه کړي له هغې څخه لاس واخلي ځکه د افغانستان انتخابات یا ټاکنې د لومړنۍ ټاکنې نه دي د آینده لري په راتلونکي کې به هم دا ډول مسایلو ته رامخکې کیږي نو ښه دا ده چې په ولس کې د نفوذ لپاره د اغیز لپاره باید له داسې لارو چارو څخه کار واخلي چې په هغه کې دی بریالی راووځي او ثابت په خپل سیاست کې پاتې شي دغه زموږ هغه لیدلوري دي چې د دې لپاره وړاندې کوو تر څو پورې ولس هم ډاډه اوسیږي او هغه سیاسیون چې دا ډول میزونو ته راځي هغه زهر پاشونکي خبرې باید ونه کړي هغه څه باید ونه وایي چې هغه ملت وشي او یا په اقوامو کې اختلاف رامنځته کوي ډیری داسې ټیمونه شته چې په هغه په قوم پښتانه دي خو له ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ملاتړ نه کوي د ډاکټر صاحب عبدالله څخه یې کوي ډېر داسې تاجک شته چې هغه له ډاکټر صاحب عبدالله څخه ناراضه دي بلکې ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ملاتړ کوي موږ باید ملت سازي وکړو موږ باید د دې لپاره کار وکړو چې موږ یو متحد ملت اوسېږو نو سیاسیون باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د لاسته راوړلو لپاره د ملت څخه د ابزارو په توګه استفاده ونه کړي او هغه تفرقې
چې په قومونو کې پاشي او د خپلو ګټو لپاره یې استعمالوي. له دغو څخه باید ډډه وکړي تر څو پورې موږ ملي یووالي کې کومه خلا رامنځته نه شي او کوم مشکلات رامنځته نه شي. دوی د بله داسې لار وګوري چې په هغه لاره کې پر دولت باندې فشار راوړي او د په ملت کې تفرقې اچولو څخه ډډه وکړي. زیار صاحب را به شو اوس دې برخې ته چې په کور دننه دا شته اختلافات به د سولې په خبرو باندې څه اغېزه ولري؟ طبعا د سولې خبرې یو څه ډېر لوی بحث دی خو زه دومره غواړم چې یوازې دا چې د په کور دننه دا اختلافات به د سولې په خبرو موږ مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ټینګار کړی او بیا هم وایو چې که چېرته موږ د سولې د مذاکراتو پر وړاندې زموږ سیاسیون د مذاکراتو پر وړاندې یوه خوله نه شي واحد دریځ ونه لري موږ په دې سوله کې په هغه ډول بریالي مخکې نشو تللی لکه څنګه چې د افغانستان ملت او اوسنی حالت ضرورت لري او یا یې غوښتونکی دی. دغه منفي اغېز لري. له دې څخه مهمه دا ده چې دا یوه ډېره لویه ملي پروسه ده. د دې ملي پروسې د تقویه کولو لپاره او کامیابولو لپاره باید ټول سیاسیون سره په یوه خوله شي او د یوه واحد دریځ څخه باید د سولې د مذاکراتو پر وړاندې غږ پورته کړي تر څو پرې هغه پروسه کامیابه کړي. دا د یو مسله ده. بله مسله دا ده چې د سولې مذاکراتو تر شا هم د پاکستان د امریکا او نورو ښکلو اړخونو اهداف هم پټ دي ځکه چې تر اوسه پورې کیدای شي د پاکستان هدف دا وي چې اشرف غني د سولې د مذاکراتو په نوم باندې له صحنې څخه وباسي او داسې څوک رامخکې کړي چې هغه یو ضعیف او د حکومت په سر کې کرال ولري تر څو پورې هغه هدفونه چې پاکستان غواړي او یا پاکستان ته خطرات دي چې په افغانستان کې تطبیق نشي د هغو مخنیوی وکړي. د دې ترڅنګ امریکا هم په افغانستان کې داسې یو څوک غواړي چې هغه دته ډېر مایل وي او د افغانستان هغه د امریکا هغه ګټې چې په افغانستان کې دلته موجود دي هغه خوندي کړي هغه که د تړونونو په اساس وي او که د نورو لارو څخه وي. دغه مسایل دي چې دغه یو ډېر پراخ بحث ته ضرورت لري او ټول اړخونه باید وڅېړل شي. نو د سولې پر وړاندې د سیاسیونو پاشل کېدل د افغانستان په ګټه نه دي بلکې په ضرر باندې. ډېره زیاته مننه کور مودن چې خپرونې ته راغلی. تشکر. اوس هم پام راګرځوم د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم خبري غونډه ده.